د فلسطین او اسرائیل شخړه. السلام علیکم، زه یم سمیم ځلاند او تاسو ګورئ ځلاند یوټیوب چینل. له کله نه چې انسان نړۍ ته راغلی د هغه ورځ جنګونه هم په نړۍ کې رامنځته شوي. دې جنګونو کې دوه ګروپونو برخه اخیستې، حق او باطل، کفر او اسلام. نن ورځ هم په نړۍ کې یو شمېر جنګونه روان دي، د حق او باطل ترمنځ، د اسلام او کفر ترمنځ، او دا جنګونه به لا هم دوام کوي تر قیامت. نن موږ ورځو یو داسې جنګ ته چې د اور لمبې له کال 1948 څخه پیلېږي، خو له 2 اونیو راهیسې دا لمبې ډېرې شدیده شوې او څېړونکي وایي که چیرې دا لمبې دوام وکړي نو په سیمه کې به پراخ ناورین رامنځته کړي. نو راځئ چې په تاریخ کې شاته ولاړ شو، هغو ورځو ته کله چې دا لمبې بلې شوې، یعنی دا جنګ څنګه رامنځته سو او ولې رامنځته سو. کله چې نړیواله دویمه جګړه پای ته ورسېده نو په دغه وخت کې برټانیې د فلسطین په خاوره حکومت کوي. کله چې برټانیې غوښتل چې له دې خاورې خپلې پښې سپکې کړي، نو ملګرو ملتونو د مسلمانانو او یهودیانو ترمنځ په کال 1948 کې یو تړون لاسلیک کړو او فلسطین یې په 2 برخو وویشو. نیمه برخه یې مسلمانانو ته ورکړه او نیمه برخه یې بیا یهودیانو ته، او بیت المقدس ملګرو ملتونو په خپل واک کې واخیست. یهودیان د دې پریکړې سره ډیر خوشحاله ول، ځکه دوی تر دې دمخه هیڅ هیواد نه درلود. خو مسلمانانو د دې پریکړې څخه انکار وکړ. د دې انکار لامل دا و، هغه هیواد چې پخوا یوازې د مسلمانانو اوس یې یهودیانو ته ورنیم کړ، او هغه بیت المقدس چې یوازې به مسلمانانو عبادت پکې کوو اوس یې یهودیانو ته ورنیم کړ. د انکار یو بل لوی لامل دا هم و چې د مسلمانانو نفوذ د یهودیانو په پرتله ډیر زیات و. د همدې امله په همدې کال کې د عربو او د یهودیانو ترمنځ درنه جګړه وشوه. متاسفانه دا جنگ د یهودیانو په ګټه تمام شو او مسلمانان د سختې ماتې سره مخ شول. یهودیانو د فلسطینیانو په هغو سیمو هم قبضې ولګوي کومې سیمې چې د فلسطینیانو په واک کې وي، او یهودیانو په 88% فلسطین قبضه ولګوه. په کال 1980 کې یو وار بیا د عربو او یهودیانو ترمنځ سخته جګړه رامنځته شوه، خو متاسفانه دا جګړه د عربو په شکست او د یهودیانو په ګټه پای ته ورسېده. د همدې ماتې سره د فلسطین 100% خاوره د یهودیانو لاس ته ورغله. یهودیانو په فلسطینیانو ظلمونه شروع کړل، په خپل هېواد کې مهاجر ګڼل کېدل، د ظلم کړۍ ورځ تر بلې په ټینګېدې، او هره را روانه ورځ یې تر تېرې ورځې ډېره په ناورین ککړه وه. یهودیان د دغو ورځو څخه په استفاده په پراخه توګه د بیت المقدس په لور کډه شول. د وخت په تېرېدو فلسطینیان نور د یهودیانو د ظلمونو څخه تر پوزې راغلل. په فلسطینیانو کې یو نوې هیله راژوندۍ شوه او د یهودیانو په خلاف یې پاڅون وکړ، او د همدې پاڅون په ترڅ کې د حماس ډله رامنځته شوه. د حماس کار هغه سیمې د یهودیانو څخه خلاصولو په کومو سیمو چې یهودیانو په زوره قبضه لګولې وه. حماس خپلې نظامي مبارزې ته دوام ورکړ. د دې مبارزې په ترڅ کې په کال 2015 کې یهودیان د غزې د ښار څخه په شا شول. د غزا ښار د حماس ډلې لاسته ولوېد. کله چې حماس په غزا واک ترلاسه کړ، یهودیانو همدا ښار د 4 خواو څخه محاصره کړ. ځمکنۍ، هوایي او سمندري لارې ټولې په وتړې. له دې وروسته همدا جنګ همداسې روان، کله حماس یهودیان وژل، کله بیا یهودیانو حماس. خو دا جنګ 2 اونۍ دمخه هغه وخت شدید شو کله چې 90,000 مسلمانان د روزې په مناسبت د لمانځه لپاره سره راټول شول په بیت المقدس کې. خو دا عبادت ډېر زر په مظاهره بدل شو. د یهودیانو د پولیسو او د مسلمانانو ترمنځ اخ و ډب رامنځته شو. د دې مظاهرې لوی لامل دا و چې یهودیانو غوښتل چې بیت المقدس د مسلمانانو لپاره د هر رنګه عبادت په مخ وتړي او دلته میشت فلسطینیان د داسې سیمې څخه وشړي. خو د یادونې وړ ده چې بیت المقدس د مسلمانانو هم لومړی قبله ده، خو تر مکې او مدینې وروسته بیت المقدس د مسلمانانو لپاره تر ټولو مقدس ځای دی. د 2 اونیو په دا جګړه کې 212 فلسطینیان پر شهادت رسېدل او ورسره 60 یهودیان هم د جهنم کندې ته غورځېدل. یهودیان ړندې بمباریانې کوي او عام مسلمانان په نښه کوي او په شهادت یې رسوي. خو سوال دا دی، هغه ملګري ملتونه او د انسانیت شعار ورکوونکي په دا ستر وحشت ولې خاموشه دي، او اسلامي هیوادونه په دې ستر وحشت ولې خاموشه دي؟ خو وخت تېرېږي او تاریخ لیکل کېږي. تاریخ به د یهودیانو ظلم هم ولیکي او د فلسطینیانو فریاد هم، او ورسره به د هغو تش په نامو اسلامي ولسمشرانو په قبرونو ناړې هم توکي څوک چې به دا ستر وحشت خاموشه دي. محترمو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه خدمت ته مې وړاندې کړه. تر روانې خپرونې پورې مې په الله سپارم
چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. مینه او مننه.